ما بیا هم تاسو سره ناست وم ګوره هلته تا سره کوم هلکان چې راځي ما ته کنځلې کوي دغه کوي تا سره په لایفونو کې ناست دي صحیح ده که ته داسې یو دغه وي تا به هغه ته ویل چې دا کار مه کوه دلته ما سره ټوکه ټک ما ته خو لږ وخت بیا خبرې وکړه صحیح ده بیا دا خبرې دې وکړې زه درته اوس هم ریسپیکټ لرم بیا هم لرم بیا دا هلک نه دی دا سپینه کې د چې دی یوازې د پرون لایف کټ کړی ویلې چې او ولي الله کبر کوي غرور کوي ولي الله باید خپل افغان مخکې ځي دی نه پرېږدي ښه زما په کنځلو مخکې ځي زما په بېعزتۍ مخکې بوځي ودرې خبره کوم زما خبرې ته غوږ کېږده کار نه دی په کار صحیح ده وایي افسوس افسوس ارمان ارمان دی نن سبا د داسې کونو نن دوران دی څوک یې په بیټ څوک یې په کټ څوک یې په څنګ کېنوي اوس ته ما خبر ته خلک چې کونه ورکوي دا ولې په دې باندې ننګ ولې کوي زما خبرې ته غوږ کېږده زه ته خبره کوم که څه ملامت هم دا خوله مې وله صحیح ده ته به اوسه پورې دغه سره کېناستې ما ته خوله غوږ کېږده ته به اوسه پورې دا بل سره کېناستلې صحیح ده لاسونه مې د نظام سره سره کېناستې سبا له ما سره کېنې وایي ډمې ډمې یار دې مړ شو د کمې کوڅې نه ده پکار چې څوک په چا پسې بې ځای نیوکه وکړي بې ځای خبره وکړي ګوره دې هلک سره ما مخکې هم ګپ لګولی دی بیا یې مو سره لګوم بیا یې مو سره لګوم خو چې ډایرکټ د ریحان نه تپوس وکړه ما د دې هلکانو نه تپوس وکړه زما یو منټ نه و شوی ریحان ریکویسټ راواچوم ما اکسپټ کړو ما لا سلامونه خپل نه واغستي تاسو باندې مې سلام واچوم په ټوکه پوهېږم نه د خور او مور توهین نه کوم د چا صرف دقل ته وادرې د په غالب چې څرنګه ګپې په ما خلک به مو خاندي زه به مو خاندم ته به مو خاندي په دې سړي ساعت تېرېږي صحیح ده زه د ټولې دنیا سره 15 منټه ګپ لګوم که تا په ما ګپ ولګو خلک به وخاندي یو ساعت به تېر شي وادرې د خلک نشته مشکل ولید موږ اوس به زه یوه خبرې به وکړم خالد صاحب اوکې دوستا قربان خلکو مثلا د خلکو باره کې باید موږ څه ونه وایو اوس نن سبا خلک یو بل په جنګ اچوي بالکل ما او تاسو سره پوهېږو د ما افغان رورې خلیل د ما افغان رور د همچنان ټول هغه مسافرو لپاره زما ولاکې کوم مقصد چې زه لایف راشم زما مقصد دغه دی چې د مسافرو ساعت تېر دی را سره یو بل ساعت ورتېروو تا ته راغلم زه تا نه خبر وم چې ستا طبیعت خرابه دی که واقعا زه دومره خبر وم چې ستا طبیعت خرابه ده ما بیخي زما دې قسم وایي زه پاکه ټایم لایف رالم چې دا لایف مې ان که د ریحان کړي اکسپ یې نه کړي بیا به وایي وادې ورېدې چې ده سره لایف نه راشي نه جار دې شمه زموږ رورې والي صاحب زموږ بیا هم رورې خوشحاله اوسې خو مهمه خبره دغه وایي چې ما درپسې نه پیشا خبرې کړي چې لایف مې کټ ما سره په دې سکال کې خبرې کړي دغه هلک خبرې کړي وې ما واورېدې ولي یو دقیقه ما ته وخت راکړه ورورکه ما نظام لاره ګیله وکړه یو قلم د انسان وادرې د سپین پوستکی د چا خوټو ته اوبه ما اچو په خپل غېږ ته خبرې کوم نه نه ولي ګوره کمه به نه وایو ګوره ما نظام نه راته شوی ولي ما نظام نه راته شوی موږ دلته وادرې ګپ شپ له راغلي وو خپل انجوای کوه وادرې دا که په هغه ټایم ما ته ویلي چې کله راغلی په هغه ټایم دې ما ته خبره کړې چې یاره خمار صاحب زما طبیعت خرابه دی نه طبیعت نه ما تاسو ته هم ویللي ودرېږه چې زه رالم لایف قسم دې ورکړه لکه له قسم چې زه په ټایم رالم ریحان ډایرکټ ریکویسټ راواچوم ما سره شپږ زر نفر ناستو ډایرکټ زه لایف رالم خو ما درته ویل سلام خو واخله غڼه مې غول درغلي زه دروازې پسې پاڅېدم بیا د وروسته ګوره خبرې زه داسې نه یم زه په دې ګپ خو نه ما پسې خو د فامیل د خبرې نه دي کړي خو دا وروسته چې د لایف نه خبرې شوي دی ما باندې نه وروسته خبره نه ده کړې نظام نه لاته بیل ما زنګ ورته ووهو بیل زنګ مې ورته وهلی د لایف کې خمار هم ناست اتفاق مهم ده ما تا ته اول څه وویلي چې زه خپل غاړې خلاصې کړم زه د هر سړي سره کښېنم دوه خبرې کوم ګپ ولګو زه خوشحاله کېږم که په تا مې ولګو خلکو به ساعت تېر شي زه خپله ورځ ټولې ویډیوګانې ګورم که تا په ما ګپ ولګو زه به وخاندم ساعت به مې تېر شي ولي جانه والله په بالله که چا درپسې غلطه خبره کړي پوه سې که په کمبروډ کې مې ستا په حق له غلطه ته وخوره قسم تا ونه ویل وادرې ده چې دا اوس پخ کې زی خپل افغان ګوره مال د خپل افغان باید سپورټ وسي دغه خبره مې کړې کړې دې ګناګار بیا ته نیوکې وفا نه دي کړې ما دا خبره دی لپاره وکړه چې موږ افغان نیوکې وفا نه دي کړې نیوکې ډیرو ځوانانو وکړې ډیرو افغانانو وکړې واقعا ولای کوم کار کړی د کوم کار افغانانو په ډله کې چې سره رالم ګپ شپ نه ولګو ستا ګپ زما باندې ولګي زما پتا ولګي زما قربان خلکو په کیسه کې نیم باید ته په ما خپل افغانانو ته باید ګوره تم د خپل ځوانانو لپاره راځي د مینوالو لپاره راځي زم د ځوانانو د مینوالو لپاره راځي زه خو پوهېږم ما تا ته باید داسې الفاظ استعمال وکړو چې هغه خفه شي سبا
نه ولی جان تا نه وړکه زه درخواست لرم نور درته څه نه وایم بیا تاسو خپل ګپ ولګوئ قربان ما دغه خبره کړې ده مال خیر د خپل افغانانو باید سپورټ وسی دا مې ټول نه خواهش کړی ده باید خپل افغانان یو بل سپورټ کې قربان ما دا خبره د خیر اکیډم کې د طبیعت خراب و وفا صاحب مریض و د قربان بل چا مې ویلې کومه نیمه زیاته خبرې شي بخشش کوي زما ورونه هر ځای کې ډوډۍ مو ګرمه وبو مو یخي دا ولی یو خندا وکړه زه والله چې زه د خان چې موږ قسم دې هغه یو په پاره کزا وسلامین او د نفرت دی ورک شي را نږدې شو مینه دي دوستانو تاسو ماته ډیر ول چې په ټیم کې کټ ما والله قسم په خوده کې دا مې وجدان منل چې وسراله وبې ته سم دي به مالک سب کول وسې شيله به دغه الک شاته تل وادري دی ویلو چې نه غواړي خپل افغان مخکې لا چې د خزمه په کنزولې مخکې بوزي